ټاکل شوی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نن د افغانستان د سرپرست حکومت او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربوي. د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې سرپرست وزیر نن پاکستان ته په سفر ځي. له نوموړي سره یو پلاوی هم ملګری دی چې په اړه لا جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسون سره په کتنه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ اړین بللی او له افغانانو سره د اروپایي ټولنې له مرستو یې مننه کړې ده. چارواکي وایي په اردن کې به تر نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د افغانستان سفارت بیرته پرانیستل شي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي په اردن کې به تر نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د افغانستان سفارت بیرته پرانیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د هند ګوا ایالت ته رسیدلی. دا په نږدې یوه لسیزه کې هند ته د پاکستان د یوه لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د 2 اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په توګه له کلونو راهیسې ترینګلې دي او د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 6 تنه پاکستاني پولیس وژل شوي دي.